ډاکټر عبدالله ته ولې پاکستان دعوت ورکړی ترڅو پاکستان ته ورشي؟ نن درته ډیر ښکلی راپور لرم. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ او د داسې تازه معلوماتو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. عبدالله د سولې او اړیکو پراختیا لپاره پاکستان ته ځي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله وایي چې په کابل کې د پاکستان له سفیر زاهد نصرالله سره کتلي دي. دواړو لورو په دې لیدنه کې د سولې پر وروستیو پرمختګونو، زندانیانو پر خلاصون، تاوتریخوالي پر کموالي او دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړي دي. پاکستاني لوري دغه راز ډاکټر عبدالله ته ویلي چې د اړیکو لا پراختیا په موخه دی پاکستان ته سفر وکړي. ډاکټر عبدالله هم د سولې په برخه کې د پاکستان له هڅو مننه کړې ده او دغه هیواد له حکومت یې غوښتي چې خپلې همکارۍ لا ډیرې کړي. نوموړي ویلي چې په مناسب فرصت کې به د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په موخه پاکستان ته سفر کوي. همدارنګه ډاکټر عبدالله په یو ټویټ کې ویلي چې په مناسب وخت کې به په پاکستان حمله کوو.